سلامونه ستړي مشه وخت مو په خیر پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهمه خبرونو ته. پاکستاني طالبان وایي چې پاکستاني پوځ د کشمیر د خپلواکۍ حق هیڅ کله نه دی منلی. د پاکستاني طالبانو تحریک په آزاد کشمیر کې پر لاریونوالو د پاکستان پوځ لخوا برید ظالمانه بللی او ویلي دي چې د پاکستان پوځ کشمیر آزاد یادوي خو هیڅ کله خپلواک نه دی ورکړی. دوی له کشمیري ولس څخه غوښتي دي چې د پاکستان د واکمنو پر تشو ژمنو ونه غولېږي. د پاکستاني طالبانو تحریک ټي ټي پي د پنجشنبې په ورځ په یوه خپره کړې خبرپاڼه کې ویلي آزاد کشمیر د طبیعي سرچینو سیندونو او برېښنا له پروژو پاکستان ګټه اخلي خو ځایي خلکو ته هیڅ ګټه نه رسیږي. په خبرپاڼه کې ویل شوي دي چې پاکستاني چارواکي د عامو کشمیریانو حقونه تر پښو لاندې کوي. د پاکستاني طالبانو تحریک ویلي دي چې د پاکستان واکمن د کشمیریانو د ستونزو د حل لپاره جدي هڅې نه کوي او یوازې د اسلام آباد د ګټو لپاره استفاده کوي. دوی د کشمیر له خلکو غوښتي دي چې د پاکستان د واکمنو په وړاندې راویښ شي او د هغوی پر تشو ژمنو ونه غولېږي. تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي د پاکستان له ټولو خلکو په ټینګار غوښتنه کړې ده چې د کشمیریانو د حق غوښتلو ملاتړ وکړي او د لاریونوالو ترڅنګ ودرېږي. د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې له تاوتریخوالي څخه په ډکو لاریونونو کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي دي. د کشمیر د مدني حقوقو د ډلو ائتلاف مشر ویلي دي چې مظاهراتچیان د سیمه ییزو سیاستوالو بدریګارټانو او نورو لوړپوړو چارواکو د امتیازاتو او ځانګړو مراعاتو پر ضد دي. د اسلام آباد و امنیتي چارواکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې تر اوسه 3 پولیس او 15 ملکي وګړي وژل شوي دي. د دوی په وینا د مظاهراتچیانو او پولیسو ترمنځ نښته د دوشنبې له ورځې راهیسې نه ده کمرنګه شوې.